مولانا اسفندیار صاحب سره لګبر 83-84 خبره ده. هغه په مدرسه کې موږ سبق وینو، موږ خو واړو په موږ روزه نه راتله. غرمې موږ ځان له روټۍ راوړله ښه ګرمه او سالن ګرم کو او روټۍ موږ ځان له ګرمه کړه په بورچې خانه کې. موږ خو روزه نه وه، موږ باندې خو روزې نه راتله. داسې موږ کېناستو، موږ روټۍ خوړه، ملګری زموږ دې خوا اوده و چې ناګهانه راپاڅېدو چې موږ سره شروع شو. نو په زړه کې مې راغله چې ده ته ووایم چې لکه ستا خو روژه ده. هغه یو 3 نوړۍ واخیستې چې بېرته اوده شو. 3 نوړۍ موږ سره واخیستې او بیا بېرته اوده شو. بیا وروسته غوندې داسې ګنټه پس راپاڅېدو، اوس دې پلا پله توکي وایي زما خولې کې څه د خوراک خوند نه دی. نو ما خوند څه دی، خو تا دلته موږ سره خوړلي